بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال: ندى أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه روايت قال فرمايدا: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد. مشر مقرر ک نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی د ازد قبیلینا یقال له چې هغه ته ویل کېده ابن لتبیه ابن لتبیه وته ویل کېده د نبی رسول الله مشر پس مقرر ک علی صدقته په زکات باندې. فلما قدم کلجراغ قال وی فرمایله هذا لكم وهذا هدي الی دا استاسو او دا ماته هدیه شوی. شراغه کړه زکات راړو وې دایره له زکات را کړه د استاسو دای مال هدیه را کړه. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المنبر. نبی علیہ السلام په منبر باندې ودرېد. فحمد الله د الله تعالی حمد بیان کو اسنا علی د الله صفات بیان کو. ثم قال به فرمایل: اما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل. وإذا مشر مقررم یو کس تاسو نه په یو کار مما دا غسنه واللهني الله چې الله ما تسپارلینو فیأتی اغراشی فیقول وی هذا لكم دا زما دا ستاسو وهذا هدیه اهدیت الی او دا بل چې دا خو هدیه ماته خلکو را کړل. وی کده چې هدیه د خلک ورکیا فلا جلس فی بیت ابیه او امه. ایا ولی بيدانه کینی په کور د پلار او مور کې حتی تاتی او تر دې چې هغه وتراشي حتی تاتی او هدیه تو تر دې چې هدیه وتراشي ان کان صادقا کچرته دا رښتینی وای کچرته دا سړی دل رښتې هدیه او ډاله ورکول ادا به ورلا کور ته راوړي وي خبره باندې ورسېدي. خدا چې په کور کې ورلا هدیه نه ورکول او نه ولا په دې باندې ورکوي چې الکه دا مشر دی نو ګوره دا براخلی او چاته به سپاری بیت المال تا وی حتی تاتی وادیتو ان کان صادقا کرشتینی والله قسم پا اللہ لا یخذ احد منکم شیئا بغیر حقی ناخلی او کس پتاسو کی بغیر دا حق نه الا لقی الله تعالی مگر الله تعالی سره مخامخ شي يحمل یوم القیامه هغه به بارکړي په ورځ د قیامت. فلا عرفن آدم منکم خامخ زب پیجنم یو کس پتاسو کی لقی الله د الله رب العالمین سره مخامخ شي يحمل بعیرا. اے د حدیث مقصد دا دی چې ګوره کلم ته یو حکومت والا راواغستی او په یو سیټ ولګولې خبره ورسېدي لکه زمونږ په دې وخت کې تانداری کنه نو ګوره زمونږ په دې وخت کې دا مشران چې زمونږ په علاقو باندې ډی سی دی او ایس ایس پی دی او ورسره دغه شانتي نور لکه دغه عام لکه د کوم مشران چې دي کنه نو کدیلم څوک څور کوي نو شرعي طریقه دار جدا به بیت المال تسپاري او خاص کر چې کم د زکاتونو والای نو که اغلم څوک هدیه ور کوي باید چې هغه هدیه را واخلي او خزانه کې کیدی او هغه دا حق نه لري چې هغه را واخلي او خپل جب ته واچي او دا وای چې دای مال را کړی دا. دلته وته دا افغانستان کې وته ولسوال او قومندان او ورسره مالی ورته یالته مالین ډیری د زکات مکاچره ده کی. نو مقصد دا ده چې وردا د لپاره حلال نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل زبا یو کس پتاسو کې پیژنم وای دا الله رب العالمین سره به مخامخ شي يحمل بعیرا له رغاء اوخ به پسټ باندې بار کړی کا د قیامت پر ورځ باندې او دا اوخ به څه کوي اوازونه بکوي
رغا واسطه او بقره لها خوار یا بغوی رمباړې بوي او شاتن تیعرو یا بغړې رمباړې بوي ثم رفع يديه بلا سنو چت کړه ترو یا بیاض او ابته تر دې چولې در شو سپینواله د تخرګونو دغه فقال وی فرمایل اللهم هل بلغت ثلاث اندري کرتے ول چې یا الله ما خبره راور سولا متفق علیه د حدیث کی مقصد دار چې امانت کې با خیانت نه کې ظلم بنه کې ګورا ظلم حرام دی مظالم دا به واپس کې وعن ابي هريره متفق عليه حدیث دیکھا بخاری مسلم صحیح دی وعن ابي هريره رضی الله عنه روایت عن النبي صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله روایت نقل کوي قال هغه فرمایل من كانت عنده مظلمه لاخي د چا سره چې د یو ورور باندې ظلم کړي من هغه څوک كانت عنده چې وی دغه سره مظلمه ظلم لاخي خپل ورور من عرض دغه د عزت او من شین یا دی وبلش تا د یو مسلمان رور عزت اغستیو یو مسلمان رور تاوالیو پاغه تا ظلم کړو داغه نه تا څه اغستیو وای فلیتحللهم منه اليوم نن بیتزان علی غیبت دی ولا کړو ته به ورستا غیبت مکړو خلکو ته ویل دا خو درو پوسړل نه یا دې څه اغستیو دا به واپس کی ضرور ادا والا یا دې هغه والیو نو هغه به وته وی وای مخکره دین الله یکون دینار ولا درهم چې به بنې دینار او درهم ان کان لو عمل صالح کچته وی د پاره نیک عمل او خزمن او غستره بشید دنه به قدر مظلمت 5000 ظلم چې الته دلته دنیا کې یو سپېړه ور کړو او ظلم دی په کړو کنه نو الته به هغه په مقابل کې دینار درهم خو نه چلیږي نو تعالی باندې عمل اخلي غلبه ور کوي غیبت دی کړو کنه ستاني عمل براوالي په غیبت کې به استاغله ورګي نوای و ان لم یکل له حسنات کو چرته داغنی کین نه یو خدای من سیئات صاحب د ګناونه براغلی په مل علی پاغبه ور باراولش یا خو بل شي تابه نیک عمل تابه نیک عملونه کړي اب نه راوالی غلبه ورکه کستانی عملونه نو داغه ګناونه براوالی په پتا دربار رواه البخاری حسن بصری مولا ته چې وکړه چې ول استا خلق غیبت کوي هغه ول وې زه په خوشاله یم پرې د چې غیبت وکي و ازما دا ګناه لګس پکش رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی رسول الله روایت نقل کوي قال نبی رسول الله فرمایلی المسلم کامل مسلمان معنا غلی سلیم المسلمون چې بچ پاتې شي نور مسلمانان مل لسان د جبه تکلیف نه وای د لاس نه یو مسلمان بل مسلمان ته په جبه تکلیف نه رسي او دویم په لاس باندې جواب باندې بر چس په کواله نه کې زمونږ استاد خلک چې دوه کی نه کنه هغه بل به زبات دا کار باندې کی اس کا خبر شو چیرې قدم اپ سیدا خبره وکړه به څومره پوره لانجی ولکه هغه زما غیبت کړه دی هغه ویل چې دا خود شي بیکار شخص دی او دا پلان کې کار نه کوي او دا دانه کوي نو هغه باندې هغه دل ازاری وکي خپه باندې چې لکه ولې د ازما سپکواله بیان یو دویم پلاس باندې جبه مخ کې کړه پلاس د جبه نقصان ضرر ډیری د لاس دغه جبه خبري به نه یریږي او د لاس گزار یریږي والمهاجر مهاجر من غد هاجر چې پری مانه الله عنه او چې الله ته من کړه د متفقون علیه بخاری مسلم کې راغلی وعنه رضی الله عنه د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل دا وی و كان و على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثقل معنا پاغا دغه کې بارون کو د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سامان به بارو نو یو رجل یو سره یقال له کرکرا چې هغه ته بسول کېده کرکرا فما تا غمل شف فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هو فی النار دا ور کېده وذهبوا صحابه کرام لاړ ينظرون له کتر نبی رسول الله په غیبونه پویدا چې ول دا ور کېده الله توه کړي وخه وذهبوا صحابه کرام لاړ ينظرون له کتیدا د دې وجه کته چې دا ولی الله ورته بوت
ګوره پیغمبر سره ګرځي سامان ولا باري چې کله عمل ګډوډ دی به حالات دادي نوای ووجدو دی لاړ صحابه کرام کتره ووجدو عبات مند کړیو کمبل قد غلها چې هغه غلا کړیو د غنیمت د مال نه دی او کمبل غلا کړیو رواه البخاری نو مقصد دا دی چې ظلم بنکه خیانت بنکه کني ورځ را روانه ده الله بسره حساب کوي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم